عزیزانو منافق په اسلامی اصطلاح کې هغه چاته وای چې پزړی یوي او په خلای بلای پړکی یو شانی او په ظاهر پردای پزان بل شانه چولی دې سړی ته قران کریم منافق وای. دغه خلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ډېر او داسې وو چې پزړه کې کافر او ظاهر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې داوا د اسلام کول. تاسو بدا وای چې ضرورت سو چې پړه کې کافر او ظاهر داوا د اسلام کولا نو ضرورت سو خدا په ظاهر داوا به هم نه کوله. عزیزانو ضرورت داو چې دا خلق ډیر زیات او خيار خلق او ډیر پوي دوی دا پوي چې د مسلمانانو قوت او د مسلمانانو غلبه چې دا هغه ورځ په ورځ زیاتیږي د دوی طاقت چې ده هغه ورځ په ورځ زیاتیږي نو چار کله د دوی قوت او طاقت ورځ په ورځ زیاتیږي نو نه به زمون مال محفوظ پاتې شي او نه به زمون اولاد محفوظ پاتې شي. د دې وجنه راشه پیغمبر سره دا لیت العل کوي چې زمون مال او زمون ځان او زمون اولاد دا د مسلمانانو د گرفت نه محفوظ پاتې شي. التما عمل داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داو د خدای په حفاظت کې آنن فآنن او وقتن فوقتن د وحی په ذریعے باندې با رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او پوهه ده. هر معاملہ بچ په خشوا فوراً به وحی رالا او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داغه نه آگاه. عزیزانو په درویش کاله زمانه د نبوت کې جبريل علیہ السلام سلیری زرا کرتے رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله په درویش کاله کې سلیری زرا کرتے تاسو اندازہ ولګوئ چې په درویش کاله کې سلیری زرا کرتے جبريل خدای را لېږلې کومه هسته ته نو هغه به سره وي نو خبره داسې نه و پاتې چې داغه القاب د پاس نه کېده صرف کلام به د خدایو او جبه بوا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله پیغمبر تبراغل یا رسول الله آمنا بالله مونږ ایمان راوړې ده په خدای وبالیوم الاخر او د آخرت په ورځ مو ایمان راوړې یا رسول الله خدای منو او آخرت جزا و سزا منو. قرآن سوئی وما هم بمؤمنین اے پیغمبر د دوی په دې زبانی اقرار تیر نوزه دا ګوره مؤمنان نه دا منافقان دوی څه چل کوي يخادعون الله خاضع تقي
او دوکې ته وایي یخادعون الله والذین آمنوا دوی ټګي کوي د خدای سره په دې ظاهر دعوی د اسلام باندې دوی خدای سره ټګي کوي خدای سره ټګي او هغه کسانو سره ټګي کوي چې کومو کسانو ایمان راوړي دوکه کې ساتي فریب کې ساتي الله څه وایي وما يخدعون ټګي دوی چرته کولې ټګي چرته کولې الا انفسهم مگر د خپل ځانونو ټګي نشي کولې دوی مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دا دومره بے وقوف دي لکه زناور چې د الفاظو تمیز نشي کولای داسې دوی کې شعور نشته بالکل حد دی په د بے وقوفتیا پوهیږي نه په دې ظاهر دعوی د اسلام باندې دوی دا وایي چې مونږ خدایم دوکه که مسلمانان مم دوکه که ځان مم بچو ساتلو مال مم بچو ساتلو د دې داسې مثال لکه یو سړی باندې د غنمو زکات عشر لازم شو او د نقدو پیسو په یو 15 روپۍ زکات فرض شو نو خزه ته وی چې خزه داس چلې چې دا 15 روپۍ ملاري شي او دا غنم ملار شي مون خو غر کی راځه چې یو چلو 15 روپۍ په منګي کې غنم ولاندې کې خو او پاسه په غنم واچو او منګه راوړو جمعات ته چې استاد نامې د خلای مال روانه ده نه خلای مال نه دلته یو سړی دی چې زکات ورکوي نو 3 سوکه سړی وي او بیا 15 روپۍ ورکوي اولی 3 سوکه وي بیا ولا 15 روپۍ ما ورته خدای بندا تعالی خدای کروڑونه 20 سوکه درکړي دي او ته 15 روپۍ په 3 سوکو ورکوي کروڑونه خدای درکړي یو سپېړه نه درکړي او ته چې د خدای بندله 15 روپۍ ورکې نو 3 سوکه وای تاسو موږ ټول خدای په نو داستان مال راغی جماعت ته مولا سے ہو گیا مروټه نشتا تا جی هغه پچای کی ټوکرای ډکی دي کنه لګي او نوړای را غریب منډه کی دا ورپسې کېړای تلاش تعالی خدای کروڑونه 20 سوکه درکړي او ته 15 روپۍ باندې 3 سوکه ورکي او بیا ولا 15 روپۍ زکات مولا له منګه راوړل صاحب دا اخلاص مال دا هغه ډېر خدای ما قبول کړي تا ټول ژوند دوکا دا ټول ژوند دی فریب د خپل ضمیر کې وګورئ چې خدای له کوم شی لګي طریقم صدا وی پڅکی الوخه څنګه دا ټول بالته محفوظ پراته شیاګانو ته مې ما دا تاسو د خاورو کندولی بم په قیامت کې ثابت پراتی چې خای امام حسین پسند د خاورو کندولی کې کیر لګل او د ګوړې شربت دا غټ سره چې در کړه غټ سری راشي نو ګردنر کې ورته روټیانې روباسي او پیاله او چینکونه او اعلی ګلاسونه او جګونه ټوپه او امام حسین لدی صاحب د خاورو په کندولی کې کیر لګل او د خاورو په چاټای کې د ورپسې شربت د ګوړې کړي دا بټول ال تپراتی
منګیا راوړ ما قبول کړو تاسو پیزاره پورې لاړو استاد وې ها وې ته مولا سره تیار روټه خوري دا 1 روپۍ والا دا غنم مال راکړه د خپل غنمو کې واچوم چې برکت شي هغه مله کې خیال کړی چې دا نقد روپۍ والا بلا ور پسې غنم څکه ورا شی اوس روپۍ واغسته غنمو منګیا یو چې کور ته ورغه خزلای چې خزم مبارک شه مبارک هغه چې ویلې چې خلای مم دوکا کړو ملا مم دوکا خزه ورته وی چې مېلا د سپیرا شخ خلای د څنګه دوکا وی چې خلای په مو 15 روپے پرس کړي زکات په ګاډي کې مې لون دې غنم لون دې کې و غنم امرو باندې پرس کړی ملا قبول کړو چې قبول کړو روپې په کې قبول شي نو چې ملا قبول کړو دې کې د خدای څخه کار و چې ما په روپې ته اخستور کا پاتانه نه اخست مخکې په کې د خلاص څخه کار ده دا وسنه اسلام دا څه شي کنورې څنګه یادوي دا ټکه یاد کړئ چې قدم په قدم ګورې ځان ته بلتا بلتا کہ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وَإِذَا غَدَ رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې پترخ کی بوتان بنی ولی ولار با پیغمبر پس پمانزو او ترخونو کی بے بوتان